بسم الله الرحمن الرحیم. پایرین ډېر انټرسټینګ پا ده. پولیسایکلیک ارومیټیک هایدروکاربنز دی. پایرین او پایرین جوړښت موږ شکل کې ښودلی دی. داسې ویلی شي چې خطي ډول باندې موږ سره نفتالین کړی هم په ایکس محور باندې هم په وای محور باندې موږ سره چې دی هغه نفتالین دی. داسې ویلی شي صحیح ده. نو نفتالین موږ ایستلی دی. نفتالین د بیا پاس او لاندې موږ چیک کړی دی. نو پاس او لاندې موږ د هغې بنزین کړی سره وصل کړی دی. نو دا یا دا سټرکچر دی یا دا سټرکچر دی. اوکې پایرین چې دی 14 پای الکترون لري. انټرسټینګ خبره پکې دا ده لکه پایرین کې که زه دا وشمارم 2 1 2 او 3 5 6 7 نو 8 پای الکترونو جوړې دي ما سره. 14 الکترون شو کنه او 8 چې دی لکه نو خو جفت عدد دی. اته جفت دی. نو 14 پای الکترون یا ته چې دی دا حقل عدد نه دی. حقل الکترونز نه دي. 14 الکترون یا ته جوړ الکترون دا حقل عدد نه دی. خو پایرین ارومیټیک خاصیت ښیي د ځان. نو مخکې موږ یو ځای کې ویلو چې په فیوز رینګونو کې متراکمو کړو کې چې کړی وصل شوي نښتي په دې سیستمونو کې هیکل قاعده په جانبي پای الکترونو باندې تطبیق کېږي. پریفرل بهر ته چې کوم دي صحیح ده خارج ته چې کوم دي په هغې کې تطبیق کېږي. نو که تاسو دلته وګورئ الکترون دې ځای کې وګورئ دا الکترون چې کوم دی دا کاربن کې دا او دا کاربن کې چې کوم الکترون دا داخل طرف ته دی صحیح ده. اوکې وبخښئ لکانو دغه یو چې دی دا موږ سره داخل طرف ته دی. دا که زیړ وښیو دا موږ سره داخل طرف ته دی. نو پیریفری دا پیریفری ده. دا بار چې څومره پای اربیټال لري دا پیریفری ده. دا پیریفری ده. دې کې که دا واخلې نو دا ځای چې دی دا ځای دا داخل ته دی دا هم داخل دی. دا پیریفری کې نه راځي. پیریفری الکترون دلته هم یو الکترون شو دلته هم پیریفری داخل الکترون شو پیریفری نه دی نان پیریفری الکترون شو. نو دا الکترون دی مشماره چې نه شمارې نو نور دی وشماره. 2 الکترون دی دا شو صحیح ده پیریفری کې. یو الکترون دی دا شو پیریفری کې. دی 3 دی 5 دی 7 دی 9 دی 6 شو دی 10 ها دی 6 شو دی 12 شو او یو الکترون دلته هم دی 14. یو الکترون موږ نه چېرته ورک دی صحیح ده. یو الکترون کوم ځای کې غیب دی. اوکې الکترونو دا کاونټینګ بیا کوو صحیح ده. کاونټینګ ګډوډ شو. ها نو داسې وګورئ یو جوړه خو الکترونو دا ده یو جوړه دا ده 2 جوړې شوې دی 3 جوړې شوې دی 4 جوړې شوې دی 5 جوړې شوې او دی 6 جوړې شوې. 6 خو 12 شو که نه. اوس یو الکترون موږ سره دلته پاتې دی که نه یو الکترون او یو الکترون دی کې موږ سره پاتې دی دی 14 الکترون. 14 پای الکترون شو صحیح ده. 14 پای الکترون کې پایرین چې 14 جانبي پای الکترون لري نو 14 چې به حقل نمبر دی نو د وجه نه پایرین چې دی ارومیټیک دی. کې موږ اصلي خبره دا کوله چې په پولیسایکلیک کې چې څوک حل کوي نو په هغې کې به ته چې کوم پیریفرل دغه دي ما سره
الکترون دي هغه به ته کاونټ کې ځان سره هغه به شمیر ته حقل پورا کې حقل شمیرې ته به رسي صحیح ده نو ارومیټک خاصیت کو بیگا حقل پریفرل الکترون شمیر حقل شمیرې ته ورسي ارومیټک به کنه به ارومیټک دې سټرکچر کې دا سو ګورئ مخکې موږ خبره کړو چې دا مانو سایکلیک د پاره خره پولی سایکلیک بیا پریفرل الکترون ته نظر کې نیسي نو کوم دلته وګورو لکه نو ور په دې کې په دې کې دا باند چې دی دا باند دغه ټول ناسان خدل شي دی دې کې دا باند چې دا بهر طرف ته خو نه دی دا په داخل کې دی چې داخل کې شنو ټول پریفری دي دا دی پریفری دی دا کړه دی پریفری دا سروان الکترون د دې شپږ الکترون دي نو یو چې د دننه راغی دوه الکترون د یو جوړه دوی پریفری کې دي دا نو کدی زه داسې اربیټال نه دا وګورم دا پریفری واره اربیټال نو اخلم درې پریفری شو سلور پریفری شو پنځه پریفری شپږ و اته نه لس یولس دولس څنګه زیات شو لکه نو اوکې لکه نو موږ کوښ مار یو دوه درې څلور پنځه شپږ اوه اته نهه دا لس دا یولس دا دولس دا دیارلس او دا څوارلس پی مسلسل پی اربیټالونه دي او هر یو پی اربیټال سره الکترون دی څوارلس پای الکترون شو څوارلس پای الکترون سره چې ارومیټک دی اوکې یو بل جوړښت چې دی هغه کرایسین دی صحیح ده کرایسین دا منګه نفتالین کړی انګولر نخلولې دي صحیح ده منګه که خطي ډول باندې سالور بنزین کړی اون خلو صحیح ده هغه ته موږ نفتاسین یو او کو دوه نفتالین کړی دوه نفتالین کړی دا منګه خط انګولر کې اون خلو نو دې ته به موږ کرایسین یو کرایسین چې نه جوړې شي لري پای الکترونز لري نه جوړې شي لري پای الکترونز لري دې کې یو الکترون جوړم چې دا موږ سره داخل کې نه راغلي ټول بار دا نه جوړې نو تلس چې موږ سره هغه تلس چې دی لکه نو تلس موږ سره ارومیټک دی تلس پای الکترون چې دی دا ارومیټک دی نه جوړې شي ما سره 8 پیر شو نو ارومیټک نو کرایسین ارومیټک دی اوکې نو مخکې موږ چې کم ډېر زیات دغه موږ سره سټیبিলিټي وي نو انتراسیټ ټول نان سټیبل دی صحیح ده دا ارومیټک نه دی پیننترین چې دی بیا دا نه ارومیټک دی او پیننترین نه کاند سی بیا واخلې مثلا نفتالین خاص او نفتالین نه بنزین ارومیټک دی نو د سی فعالیت زیاتې نو ریاکشن کې وا انتراسین ډېر فعال دی بیا پیننترین بیا نفتالین بیا بنزین صحیح او د سی چې ثبات زیات دی